نغمه خور فرمایي وایي ما سره څنګ شي دلبر د زما شپه مې شل قدر روز اختر ده او دا چینو چې د خبرې د ملک ځای کې سړي ښځې ته زربین عینکې راوړي زربین خو شاید نږدې کوي نو دې نه یې په سترګو کړي وای غرمه مې راچپه کړه دې وایي نه یې په سترګو کړي وای راته وایي څنګه یې په خوله کې راکړې ما له عینکو در نږدې هلکه تا خو دې ښځې ته نه نو دوی یې تا ته لاس دلته حاجي صاحب 5 کاله په دوبۍ کې تېر کړي او اوس معدل کابل افسر ته راوړو پروردګار دې ښه خوند ورکړي په دنیا کې په انسان درې غږ کېږي پیدا سو ګوله غتر واده یې وکړو مړ سو دا د منځ غږ ده پیدا سو مخ ته واده دې وکړو په دې اخر غږ دې خدای 100 کاله بعد راته نن بس دې یو څه در زیات دوه کلن شل کلن به اوس یې څه نور شي چې د یوه زمانه کې به نسته همدایان ډېر خطرناک اپ کوي همدایان به یې سره ناست وایي د ښځو شی به سیر به که دی موږ تاسې وایي یا د ښځو اول مشر ده وایي ولې وایي د موږ ویل چې وویني ورته ولاړ سي شرطوب که شرطوب سره یاد وردک ته شل دې څو عمر یې وایي ما مالا که یادېږي خو دغه مې دوه ماخوالې ده چې زاړه مې بل وردک ته وایي چې خدای پېژنه مې خو رابطه ماته نه سره ده وردک نه یې کان خلاص یې ته کایم کیسه نسته خیر بیا هم باید خلک بدمغزه وي بل وردک ته یې وایي د همسایه د خرې سره دا بد کار کوه وایي هغه پرې راشي ولې خپله نه غی وایي خپله خو پلار دونه غولي ولا لکه مور دی درته وردک کې وایي ښځې دا شی خو د سور ده دا خوټې ولې توري وایي رڼډۍ خوټ خو د سلنګسر ده باره بل وردک وایي دغه ورزشکاران نه دي دا لوحو چې عکسونه یي دا مټ هم داسې پړسېدلي کان دا څه کې ایستلي دا ټیم ډېر غټ غټ وردک وایي راغلی له پلار سره یي چې وایي دا لوحې ته د ورزشکار عکس ویلی چې وایي پلار ته وایي پلوره دغه دا اوس او قسم په لوحه ځړاولی ده تر دې خو د ما د خور د شکیباتې لوی لوی ده چاره ده کټوازیان وایي د اختر پر ورځ باغوش ته تللي بیا چا ورته ویلي چې وایي مړی چیرې یاست د اختر پر ورځ کور ته درل وایي موږ خو دغه باغوش کې وایي تا ښځه وایم د اختر پر ورځ باغوش کې وایي ښځه یې تا وایم د اختر پر ورځ خو ضد دوست و قریب کړي خبره دا لابه تاسې کټوازي ته کونډه کړې بیا دا کوناټي ته ورته کړی وایي غږ دغه نه ده وایي داسې نه یم لکه ابزه دې له پله وغې ګیله به نه سره کوو دغه خبر چارت وایي چې د اندړو د ویډیو کې ډېر توهین کوي من اندړ سیدان نه دي نو د اندړ څه ونه کوم بیا دا نور قوم نه خفه کېږي ته په ضد د نوره قوم وایي له کوچي سره وایي اوښ را روان د کابل کندهار په سړک کې یو وخت د همدانو هواسې اوښ را تېر سوی یا سړی ورسره د اوښ وایي د اندړو خواته غوږونه داسې وني خواخوا هر شی غږېدو لړوېدو د خلکو چې حقیقت په څومره وي وایي چښتنې ورته چې ولې د اندړو خواته غوږونه داسې وني وایي دا ډېر شیطان کار وایي دا لکۍ دې ولې په شرق کړه بیا په غرب وایي له شرقه یې تار غرب یې د ابوذر په ښځه کې دغه د تاسې کټوازي وایي پیران په نر خره برسیه راکس اخیست بیا یې کور ته رالېږلی مور ته یې وایي په ټکې غږېدل چې مور جانې غلطه نه شي دا یې سر والزویې بل کټوازي ته وایي چې شاپکه پیژنې وایي قرآن لاس واریم خوړل یم د خوراچیر کټواز ته وایي د امر بالمعروف نفر لاړو همدا ځوانان سره ټول کړي چې په لمانځه کې فرق چې څوک فرض دي په اوداسه کې څوک فرض دي په غوڅه کې څوک د ځوانانو شی نه دي همدایان د امر بالمعروف نفر سوال
ځوان هغه سپین ږیري چې د دا ملایان هغه د قرآن کریم شی دی څرس کې شی دی هغه د شی قرآن کې ایمان دی دغه شی دی ومنه په غوټه کلمه ورته پېښمانه چې موږ مسلمان یو نه مسلمانه سهار شوی دی هغه ته ټول مازدیګر تبلیغیانو دوه درته وکړم ناوخته هم ده تبلیغیان وایي امریکا ته ولاړو په یو کوڅه کې ناست ساه جوړوي قدرتي زلزله وه خلکو منډه سره اخیست یوه نجلۍ منډې وږي پښه یې بنده سوې تبلیغي په غېږ کې ور ولوېد تبلیغي وایي څنګه په غېږ کې ونیوله سبحان الله څومره پرمختللی ملک د بشري مرستې بیا راورسېد بل تبلیغي سره وایي ملګری شو نو دا ملګری ډېر سخت جوابي چینی وایي دومره زوردا د یارې خو موقع نسته دی جوابي موقع پیدا سوې ده په قبله ناسته وایي ده تبلیغي د سړي زوی لوري خو قبله ده پورته تبلیغي ما دا خبر نه کوي خدای دې موږ ته نه پرې کوي شک ترې سړی په عذاب باندې په لمر خط کې نسته وایي قبلې ته شاس پورته سړی شمال طرف کې وایي لوري ته تاسو افغاني قبله د بیت المقدس ته پورته کندهار خواځ کې وایي لوري خلکم برکت ته لحیانک سړی کاریان ساتي وایي تبلیغي ته غواړم په لاس ما خو نه پرېږدي نو واپس چارې خواته سمه ماکسي اخیستی وایي دا چل ملتار د ویب سره وکړي اوس وایي تبلیغي دوه بحثونه مدار بل تبلیغي وایي په موټر کې سپورت ملي بس کې سپورت ده اوبه وویني یا ملي بس نه ده د کاشتر موټر چېرته ځي اوبه وویني موټروان ته استاده ودرې دلته به اودس کوې یو ځای بل موټروان وایي مړې یوه بجه لا نه د 12 ساعت اودس کوي بیا چې یو څه ځای ولاړ شي اوبه وویني بیا په موټروان وایي استاده ودرول ته به اودس کوې یو ځای بل موټروان نه درېږي مخ ډېر دریم ور چې هغه پرې کړی بیل چې استاده ودرول ته به اودس کوې یو ځای بل نه وایي چرسیب کې سپور هغه تا کوشش کوي ځغنې دونه دینداره وي خو په جومات کې به راسپرې چرسي وایي جومات ته ورغی ملا چې وځه رزجله بې غیرت هلته چرس ته کوي جومات ته راځي وایي ملا صاحب که زه به دې هلته غیم چې په جنت کې مې وویني هغه خو تر دغه دې بیا نه وي دغسې یو نوراني بشر لکه خدای جل جلاله داسې ښایسته پیدا کړی که څه مې درته وګورم یې زړو ښځو خبر ده کته مې کته ولاړ شي پورته دغه دا د سترګو تور نه دی ما بل وایي دا تور پورته ولاړو سپین مې کته راغله وایي کته مې کته ولاړو پورته ما له موره پوښتنه خدای دې وبخي تا مور وایي دا څه شي چې کته وایي زه دا د سترګو کسي کته مې کته ولاړو پورته د پښتو خومره کم رقم پښتو ده زه بل کله وزیر سره مې رامشات سپور سوم که زاترانو ښه کیسه ورته کوم څه دې وې ما خو بیا هم دغسې وم ښه څه دې دوی غیږ زه نه پرې پوهېږم ما تیپ ته ور واچوله ورچنې چې وزي ورجاوچي و باغینی تا وخوري ورې مندتې نورې راوړې اولادینی تا د بنوڅي کراماړي یادو زین نه د غوړي یادو وراچولې د پیاز دیګی بورېږي له کاجوس دغه دې بیا آواز وردګان وایي هغې ملایکې ته ناوخته ورسي عذاب یې ویشلې شي موږ ته کومه ژبه پاته وایي ملایکې ژبې خلاصې زیر غول چې خورئ ځئ پسې ملائکه نو سړي ته شویش کوس مې کار درته راځي دا کله چې یو وخت سړي دی وردا په ناپا کړی دا ویډیو باندې ما هغه کومه هغه وردک په امان کې یا یو ساده وردک دی غي بل جز دی ساده وردک کې وای کزه کړی دی دا سره پروت پیس نه پری ورته کله بیا سینې سوي چې د شته دا چې وای دا مړای دی دوی دې رښتا دا چې وای دا قبر دی راځي خېخې سو خېجو کله کله وای هوټل داش وای دا غد وان درځي دا واته راځي بل ورته وای پامان چې دا خپل شی ډېر پاک کړی دی دې کله پر کار کوي چې دوس پوکسترا هغه شرپیر پاغامون دی توګم دی د میوړد پښل امام را کوي تاب سلوک کړی ما ولې زه خو اجازه مې ما د میوړد پښل وخت ما سره وای تا سخت خرین کی وای ولی وای میوړد د جلاسي نو دوه جای وي
تمام که پانتون ته ورغه لګه کاپر هغه دوه ټوکیان له لوګر راوستلي دي ماشین په وړي بریونه زوړ سره کړه وګوره د مړې د نیچام په وایي سم چټي راځي نو وای دوه ټوکیان له لوګر در سره وستلي ته پلی ور باندې ما زس په ځان دومره اعتماد ونه لرم ولې وځم ښه تر وسه په ما په خدای ما ته نه ده دې ستنه خدای وای ډېر بې باکه دي ما بې باکه دي پرانې ما په سلو کې اتیا فیصده بې باکه دي دا شل کلي سر هغه دې سړی ورته وایي سیته ویډیو مې دغه ګوره وای بیا بیا راوایه کزه مې دا څنګه کونی ته ډوډۍ سره وخوړل چې ماسنین هم دي استادان دي پانتون هم ناست دي ما د هېره وخت غټه وه دا موټرسایکل چې په سپورټ سم دا باد ورته سیټ لکه چرپ کوونکي چې بنې ما بیا داسې دا څه کیسه مجاهد نه دي تار تار دا یو محصله ته وایي اتان کاکا دا هېره خو دې دا ښکاري لکه چرپ کوونکي چې باد سیکس ما پیره ما لګېږه ولې ما یو کلیوالو ډېره غټه هېره یې وه بازار ته تللی وای غني چیرته چې او ریش وای د مخ پیر ورسې چې شی دی ریش خو دې دیادیا نه وه څونه مسواکونه یې استادانو دې پیاسې کېناست نو تک تور تور دي دوه مدارکان څه بلا ولې چې داسې تک تور یاست اوس دا تعلیم خو که په دماغ تاثیر کوي په پوستکي خو نه که یخ شور نه سبق وایست وای څه مو شپږونه شپه سره داسې تک توري داسې تاثیر ده مادیاجي دي کوس پلاش مو سره Stala je mesela.